سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ. دوستانو بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې تاسو ته یو ویلیټ معرفي کوم په نوم د میپاس، چې دغه ویلیټ په اکاونټ جوړولو او کار کولو تاسو ته خپل ټوکن درکوي چې هر ټوکن یې 15.33 ډالره قیمت لري او کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ یو ټوکن د تحفې په ډول تاسو ته درکوي. نو دا چې دې کې څنګه کار کیږي او دا ټوکن یې څنګه نغدو پیسو ته بدلولی شو، راځئ طریقه را سره تر پای وګورئ. تاسو به دوستانو لومړی دغه ویلیټ له پلی سټوره ډاونلوډ کړئ په نوم د میپاس. لینک زه تاسو ته ډسکرپشن کې ږدم. کله چې مو دا ډاونلوډ کړئ دې کې به اوس ځان ته اکاونټ جوړ کړو. دوستانو دا ویلیټ به راواز کوي. راواز چې موږ کو اول کې یو صفحه راځي تاسو ته شنه غوندې، تاسو ته دلته لاندې لیک کې کلیک به ووهئ، دغسې یو اپشن تاسو ته راځي، دلته به اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ جوړولو لپاره تاسو به دلته ساین اپ اپشن باندې کلیک واخلئ. چې په دې اپشن مو کلیک کړه دا ډول صفحه راځي، دغه لومړنۍ باندې به تاسو کلیک واخلئ. موبایل ایمیل او نمبر په دې باندې به کلیک واخلئ. چې کلیک مو واخیست دا ډول یو صفحه راځي. په دې لومړي کې به خپل ایمیل ولیکئ او دغلته به یو کوډ ولیکئ. په دې کې به بیا هم یو کوډ ولیکئ، دواړه یو ډول. بهتره دا د انګلیسي غټ حروف 1 2 3 حسابي او ارت زینا دغسې کرښونه هم کار واخلئ. دا چې موږ کو دغلته به انویټیشن کوډ، دلته به تاسو یو انویټیشن کوډ ورکئ چې په سکرین یې نه کوډ به لازمي ورکوئ ترڅو تاسو ته دا یو ټوکن معادل د 15.33 ډالره تحفه یا جایزه درکړي. چې کله مو دا هر څه ورته ولیکل دوستانو، بیا دغلته ګورئ ایمیل چې مو ولیکه دلته یو ګیټ کوډ اپشن ده، دا څنګه کې وینئ ګیټ کوډ. تاسو به دا ګیټ کوډ ووهئ، ستاسو ایمیل ته یو کوډ راځي. کوډ چې درته راغی هغه هم راواخلئ، دغه برخه کې به یې ورکئ او په دې ډول به خپل معلومات تکمیل کړئ. چې تکمیل مو کړه دغه ټکی به ووهئ، ساین اپ اپشن به ووهئ. دې نه وروسته ستاسو اکاونټ جوړیږي، دا ډول صفحه راځي. دلته تاسو باید اوس دې کې یو ویلیټ جوړ کړئ. دې کار لپاره تاسو به آی ډونټ هاف ا می آی ډي ویلیټ په دې به کلیک کړئ. دا لومړی په دې چې هم کلیک کړئ دلته به یو کوډ ورکئ. چې کوډ مو ورکړ بیا به دوباره کوډ ورکئ او دلته به کمپلیټ ووهئ. دواړو کې به یو ډول کوډ ورکوئ. دا هر چې مو کو دلته به تاسو بیک اپ باندې کلیک واخلئ په دې شین رنګ اپشن. داسې مو کو دا ډول صفحه راځي، دلته به دا ټکی آن کړئ، انډرسټینډ باندې به کلیک واخلئ. دلته دوستانو بیا تاسو ته 12 کوډونه د ویلیټ راځي، صحیح په دې ډول. دلته دغه سترګه ګورئ، دا سترګه به ووهئ او دا کوډونه تاسو ته ښیي. دې نه به یو عکس واخلئ په بل موبایل یا به کاپي کړئ، یو ځای کې به یې وساتئ چې دا ستاسو د ویلیټ کوډ ده، مهم ده. چې دا مو کاپي کړل وموساتل، دلته به دا ټکی ووهئ او دلته به بیک اپ کمپلیټ باندې کلیک کړئ. هغې نه وروسته تاسو ته دا ډول صفحه راځي ملګرو. دلته تاسو نه بیا بیرته دا کوډونه غواړي. مثال ته ګورئ دی وایي چې شپږم لغات کم یو و، تاسو خو هغې نه عکس واخیسته، دغه نه مو عکس واخیسته، دلته ګورئ شپږم مثال دا و. راځئ دلته به ووهئ شپږم دا و. دلته بیا تاسو ته بل راځي درته 12 کم یو و. 12 به په دو کې ګورئ چې کم یو ابه بیا وهئ. همداسې 5 کم یو 5 به دلته ګورئ وهئ، بیا ټول به په سم ډول وهئ او دلته به کمپلیټ وهئ. لکه په دې ډول دا ګورئ ما ټول سم ووهل، ټول سم و. کنفرم باندې به کلیک کړئ، اکاونټ مو څنګه جوړ شو. هغې نه وروسته دا ډول صفحه راځي، دلته کولی شئ یو نوم ورکړئ ویلیټ ته او دلته به سټارټ یوزینګ میپاس باندې کلیک کړئ. هغې نه وروسته دغه ډول یو اپشن ممکن تاسو ته راسي دوستانو. دا ډول اپشن درته راځي، دلته به تاسو څنګه کوئ کمپلیټ کلیم نو باندې به کلیک کړئ. دلته ګورئ تاسو ته لیکلي چې اکاونټ مو کې ویسي کوي. یو دانه میس ټوکن چې کېږي 15.33 ډالر تاسو ته وړیا درکړو. دې کار لپاره به تاسو کلیم نو باندې کلیک کړئ. دلته بیا دغه ځای ته به راځي، ګورئ می آی ډي دغه ځای تاسو ته راځي. کرانغه تاسو خپله په دې می آی ډي کلیک کړئ او دلته ویریفای نو باندې کلیک کړئ. دا چې مو کو دا ډول صفحه راځي. لومړی کې به ملک انتخاب کړئ، کوم ملک کې. دوم کې به خپل تخلص ورکړئ، صحیح ده، نوم نه تخلص به مو دلته ورکړئ او دلته به مو اصلي نوم ورکړئ. دا چې مو ورکړه دلته به هم جنسیت انتخاب کړئ، که نارینه یې ام ووهئ، که ښځینه یې اف ووهئ او دغه بیا هم نور جنسیتونه دي. دلته به اوس ټیپ آی ډي باندې کلیک کړئ. کولی شئ پاسپورټ تذکیره باندې هم وکوئ. ما مثال دلته نشنل آی ډي کارت وه، ما تذکیره. دا چې مو ووهه دلته به د تذکیرې نمبر ورکوئ دوستانو، صحیح ده، تذکیره یو نمبر لري. چې مو ورکړه دا لاندې دغه اپشن ګورئ فرونټ آف آی ډي سی لیکلي، دلته به د خپل تذکیرې د مخ نه عکس ورته واخلئ. دلته به په همدې اپشن کلیک کړئ. چې کلیک مو کړه دا ډول اپشن راځي ټیک فوټو، په دې به کلیک کړئ. چې کلیک مو کړه کامرا درته وځيږي، دا ډول دایره ده، دې کې به خپل تذکیرې مخ کېدئ او دغه اپشن به وهئ عکس اخلي. چې عکس مو واخیست په دې ډول دلته راځي عکس مو. ما یو مثال هم دا واخیست، دا مو کو بیا به دغه دوم ووهئ. دلته به بیا هم همدا شی خو د تذکیرې له شانه به عکس واخلئ. تذکیرې د شا عکس چې مو واخیسته دغه ټکی به ووهئ او نیکسټ به ووهئ. هغې نه بعد دا ډول یو کپچه راځي، دا به ورته دغه ځای ته راکش کوئ، برابر به یې کوئ چې دا کپچه مو حل کړه. دې نه وروسته ستاسو دا ډاکومنټ ګورئ تذکیره اپلوډ کېږي، سکسسفولي کېږي. بیا به دلته نیکسټ ووهئ. نیکسټ چې مو ووهه دلته به سټارټ باندې کلیک واخلئ لاندې او دلته تاسو نه غواړئ خپله څیره سکن کړئ. خپله څیره به کامرې ته مخکې کوئ او دغه کارټون چې ګورئ دوستانو، دا کارټون دا دلته تاسو ته وایي چې مثال چپ خواته وګورئ، ښي خواته وګورئ، یا پاس وګورئ، یا سترګې پټې کړئ، یا خوله وازه کوئ. دلته خپله تاسو ته ښیي. نو ده چې تاسو ته څه ویل هغه تاسو تکرار
کاروئ تاسو یې سره کوئ چې کله مو دا کار وکړو ستاسو اکاونټ نور څنګه کېږي د مخ فیس هم اخلي او دغه ځای درته راځي دا به بیا لږ پرېږدئ تر څو یې دی چک کړي له دې صفحې به نه وځئ چې دا څه دی چک ممکن 2 دقیقې 3 دقیقې ټایم ونیسي صفحې نه مو وځئ چې دا اوس دوستانو ستاسو KYC سبمټ کېږي او ممکن په 100 ساعتو کې ستاسو KYC څنګه شي کمپلیټ شي دوستانو چې کله کمپلیټ شول نور ستاسو د می پاس وایلټ اکاونټ جوړیږي اوس په دې کې موږ کولی شو په 100 لارو سره څنګه وکړو پیسې وګټو ښه نو دوستانو اکاونټ جوړ شو KYC هم وشوه دې کې به اوس ټوکن څنګه ګټو د می ټوکن دلته تاسو دوستانو په 2 لارو دا ټوکن ګټلی شئ او کولی شئ خرڅ کوئ لومړی ډیلی چیکن ده دوستانو دا ګورئ ډیلی چیکن دلته په اون چین چیکن باندې کلیک واخلئ دوستانو نو دلته تاسو ته دا ډول صفحه راځي چې تاسو کولی شئ روزانه په دې کې چیکن وکوئ دوستانو دلته به تاسو چیکن ټوډے باندې کلیک کوئ دلته تاسو څخه یو سوال کوي دوستانو ښه دا ګورئ دلته تاسو ته سوال هم لیکلی ده او دلته به تاسو یو ځواب لیکئ روزانه په دغه کې دوستانو مختلف ځوابونه راځي صحیح ده زه کوشش کوم چې ځوابونه روزانه د هر سوال پیدا کړم او تاسو ته چینل کې ټیلیګرام واچوم نو ټیلیګرام چینل لینک هم ډسکرپشن کې एकदम جوائن کړئ دلته به هغه سوال ځواب ورته ولیکئ او دلته به په اون چین چیکن باندې کلیک کړئ چې دا کار مو کو چیکن مو کېږي تاسو ته یو مقدار می ټوکن درکوي صحیح دا لومړی له دې نه دوستانو دومن تاسو کولی شئ ملګري دعوت کړئ دلته ګورئ انوایټ ارن 0.1 می په دې کلیک کوو دا ګورئ کله چې تاسو هر ملګری دعوت کوئ د خپل لینک په واسطه تاسو ته 0.1 می درکوي چې هغه څومره ډالر کېږي تقریبا نیم ډالر نه هم پره کېږي یعنې که چېرته 2 کسه تاسو دعوت کوئ $1 که 10 کسه دعوت کوئ $15 که 100 کسه دعوت کوئ $50 تاسو ته بالکل وړیا درکوي دغلته ستاسو ریفرال کوډ ده همدغه چې صرف ورکوئ او هغه یې وکاروئ ستاسو انوایټ حسابېږي باید KYC هم وکړئ دا مهم نو دا له دې نه دوستانو اوس راځو دې ته چې خپل د می ټوکن څنګه خرڅولی شو راځو دې ته دوستانو د خرڅولو لپاره د دوی یو ویب سایټ د په نوم د میس پی ټو پی د دې لینک تاسو ته ډسکرپشن کې एकदम په هغې به کلیک کړئ داسې ویب سایټ ته راځو دلته به لومړی اکاونټ جوړ کړو هغې کار لپاره دلته ګورئ ګو ټو راجسټر لیکلی په دې باندې کلیک کوو دلته به دا لومړی انتخاب کړو راجسټر ویټ می پاس په دې باندې کلیک کوو صحیح ده ملګرو انتظار کوو دا ډول کپچا درته راځي دا به دې خوا راکش کوئ ملګرو دلته به ور برابره کوئ دا کار چې مو کو اوس ډایرکټ ستاسو می پاس والټ ته راځي دلته به اوس کنیکټ کو نو دا به زه لرې کړم دا ګورئ کنیکټ آپشن باندې زه کلیک کوم دلته تاسو به هم کنیکټ ووهئ صحیح ده تر څو دا موږ ته کنیکټ شي نو په تمه کېږو کنیکټ مې ووهه تر څو دا کنیکشن سکسسفولي شي ګورئ پینډینګ کې روان ده نو دوستانو دا سکسسفولي به کنیکټ شي دا ګورئ زموږ سکسسفول کنیکټ شو له دې صفحې څخه وځم ازم بیرته د می پی ټو پی ویب سایټ ته دلته به زموږ اکاونټ جوړ شي دا ګورئ زموږ اکاونټ په کامیابۍ جوړ شو که چېرته تاسو یو ځل کوشش وکړو فیلډ راته نو دوباره کوشش کوئ درته حتما دا اکاونټ جوړیږي اکاونټ چې مو جوړ شو اوس به دلته څو کوئ دغه 3 ټکي به پاس ووهئ ملګرو دلته به پرسونل سینټر باندې کلیک کوئ په دې چې مو کلیک کړه دلته به لږ لاندې راشئ پیمنټ میتود به اضافه کوئ تر څو تاسو می خرڅوئ تاسو ته پیمنټ راشي دلته په پیمنټ میتود منیجمنټ باندې کلیک کوو او دا ډول یو صفحه راځي دلته به په پیمنټ ریسیوینګ ادرس باندې کلیک کوو او دلته به سلیکټ کرنسي کلیک کوو USDT به ووهو بیا به USDT کلیک کوو او دا ډول یو صفحه راځي دلته به اکاونټ ته یو نوم هم ورکوئ دلته ګورئ ERC په دې ERC به کلیک کوئ دا به د اخرنی BSC باندې کوي او دلته به اوس خپل د USDT B اپیشل یا همغه BSC ادرس لاره صرافي ویلیټي لار سي راواخلئ فرق نه کوي زه مثلا دا ادرس راخلم لسنه د خپل باینانس نه مې راخیستی او دلته به یې څنګه کوم ور پیسټ به یې کړم نو دغه د ما د خپل باینانس ادرس پیسټ کړ دلته به یې ایکسچینج نیم اوفیشنل ده یا اختیاري ده خو بیا هم ورکوئ زه راځم د باینانس لیکم نو دا کار چې مو کو ادرس مو چک کوئ چې سمې څه مشکل پکې نه وي نو زما ادرس سم ده نو دلته به لاندې څنګه وکړو کنفرم باندې به کلیک واخلو دوستانو زه په دې کلیک اخلم او اوس به دا څنګه شي موږ به وصل کو خپل می والټ سره نو دلته به دوباره بیا هم موږ ته څنګه شي کپچا راشي نو دا کپچا به ورته کمپلیټ کړو دا ډول نو دا مې کمپلیټ کړه اوس به دا می والټ سره کنیکټ کړو دا ډول صفحه راځي دلته به دا اټورایز باندې کلیک واخلو ګو ټو اټورایز باندې اوس می والټ ته راځو می والټ کې به دا ضرب دا به لرې کو بیا به کنیکټ ووهو دا به کنیکټ شي دوستانو ګورئ پینډینګ کې شو ګورئ فیلډ شو نو تاسو دوباره کوشش کوئ کله بیروباري زه راځم دوباره کوشش کوم نو دوستانو دوباره مې کوشش کوم ګورئ سکسسفولي کنیکټ شو لږ تاسو ټایم ورکوئ چې دا صفحه راتله صحیح ده ځکه تر څو مې والټ ریفریش کېږي نو بیرته راځم د سایټ ته نو ګورئ زموږ اکاونټ چې څنګه د کامیابۍ سره لینک شو سکسسفولي شو
د دې څخه اوس به راځو د می ټوکن به خرڅ کړو دوستانو. دې صفحې څخه زه هم صفحې ته وځم، بیک به شو او بیا به بیک شو. نو دلته به تاسو راشئ ټریډینګ سنټر باندې به کلیک کړئ دوستانو. دلته ګورئ د هر می ټوکن قیمت چې دا 15.33 ډالر ده. اوس به دلته موږ دا په یو کس باندې خرڅو. دا لومړنی کس دا وی چې زه یو ټوکن اخلم 15.33، خو زما لیمټ چې ده زه 3 ټوکنو نه کم نه اخلم. نو د باندې موږ نشو خرڅوی. داسې کس ته به راشو چې هغه کم ټوکن اخلي. مثال دا کس وایي چې زه 0.2 می ټوکنو نه کم نه اخلم. اوس ما سره 0.1 ده، ځکه ارزانه کس پیدا کومه چې د هغه لیمټ 0.1 نه شروع وي دوستانو. صحیح ده. دلته ما یو دانه ولیده، مغه به را پیدا کړم پکې چې 0.1 نه لیمټ شروع وي. صحیح ده دوستانو. دغه دی. صحیح دوستانو. مثال دا یو کس ګورئ دا وایي چې زه فی دانه اخلم په 15.10 ډالر، 60 سنټه د نورو نه ارزانه اخلي. خو ښه خبر دا ده چې مثال دا 0.4 اخلي، خو دا ډېر کم اخلي. د سره هم زموږ کار نه کېږي. دا وایي چې زه 0.4 نه تر 0.4 اخلم، ډېر نه اخلم. راځو دی بل کس ته دوستانو. دلته به بل را نو دوستانو دا یو کس مې پیدا کړ. دا وایي چې زه لیمټ 0.01 نه اخلم تر 1 می پورې، او 15 ډالر کې فی دانه اخلي. لږ ارزانه اخلي، خو موږ مجبور یو په دې خرڅ کو. او دا چې دا پیمنټ چې دا بایننس کوکوین او بانک اکاونټ ته تاسو ته لیږي، نو موږ هم بایننس ته غواړو. دلته به په دا سیل باندې کلیک کو او په ده باندې به موږ خرڅ کو. نو ما په سیل باندې کلیک کړ. دلته دا ډول صفحه راځي دوستانو. نو دلته موږ ورته اماونټ لیکو. زه څومره خرڅوم، مثال زه خرڅوم 0.1 می. دومره ما سره ده، زه غواړم چې هم دومره خرڅ کړم ملګرو. نو دلته دا وایي چې ته به ټوټل موږ ته څونه لیږي، د نیټورک فیس به هم لیږي 0.0. ټوټل به موږ څونه لیږو 2، ځکه دا 0.2 د نیټورک فیس ده. نو زه درته راځم 0.2 لیکم. دومره به ټوټل موږ څنګه کو خرڅ کو دوستانو. راځم 2 لیکم ورته دوستانو. دلته 2 نه اخلي، نو زه همدا 0.10 ورته لیکم. لس چې مو ولیکه لاندې راځم دلته کنفرم باندې څنګه کوم کلیک اخلم ملګرو. نو دلته ګورئ چې د یوې دومره می به موږ ته رالیږي. زه وایم صحیح ده. دلته په کنفرم باندې کلیک اخلو دوستانو. نو دلته دا ډول آپشن راځي اټورایز. دلته ګو ټو اټورایز باندې دوباره کلیک کوو او موږ به څنګه شي می والټ سره به اټورایز کو خپل اکاونټ. نو دلته موږ ته صفحه راځي دا ډول. دا به ضرب کو، لږ به صبر وکړو چې می والټ ریفریش شي، بیا به کنیکټ ووهو. اوس صحیح ده، ریفریش شو. نو اوس به کنیکټ ووهو، دا به وصل شي. نو دا وصل شو دوستانو. اوس به بیرته راشو څنګه د اټورایز صفحې ته، یا ما ویب سایټ ته د پی ټو پی. نو زه اوس ویب سایټ ته راځم. دا به اوس اټورایز شي. نو دغه د دوستانو اټورایز آرډر هم ولګېد. دلته به اوس دا د چټ آپشن باندې کلیک کوم ملګرو. صحیح ده. چټ آپشن باندې زه کلیک اخلم. نو دلته اوس موږ ته بله صفحه راځي. دلته به اوس موږ ته ادرس راکړي، موږ به هغه ته می ټوکن ولیږو. دلته به اوس په دې چک باندې کلیک واخلئ ملګرو. صحیح. زه په چک کلیک اخلم. نو دا ده دلته یو بله صفحه راځي. دوباره په چټ کلیک اخلم چې تر څو موږ ته ډیپازیټ ادرس راکړي. نو دلته بیا چک باندې کلیک اخلم. ډیپازیټ ادرس به اوس موږ ته راشي، موږ به هغې ته می ټوکن ولیږو. لږ ورته انتظار کوم. نو دلته ګورئ دوستانو دی وایي دومره ټایم درکړي. دا وایي تاسو لږ ویټ شئ چې مقابل شخص هم راشي آنلاین شي. نو دلته دغونه ټایم مې راکړی، زه به ویټ شم، ویډیو به سکیپ کړم دوستانو. نفر مقابل آنلاین شو. دلته 10 دقیقې موږ ته ټایم راکړی تر څو دغه ادرس ته دومره میس ټوکن ولیږو. صحیح ده. نو زه راځم اوس دا مقدار ورته لیږم. ښه نو دوستانو دا ادرس کاپي کوم او دغه نه میس چې لیکل شوی دا به لیږم. 11.22 ادرس مې کاپي که. راځم میپاس ته. دلته 11.22 میس به دې ته څنګه کو به لیږو. دې کار لپاره به دوستانو پورته راشو. دلته ګورئ سینډ آپشن، دا سینډ به ووهو. دلته به د ادرس ورته پیسټ کړو. دغه د ما ادرس پیسټ کړه. دلته به ورته څومره 0.11 ورته سینډ کړو. نو داسې مو سینډ که. دلته به په دا نیکسټ آپشن باندې کلیک کو او کنفرم به ووهو. دلته به دا کوډ ورته خپل د والټ ورکو. دا به څنګه شي دوستانو سینډ به شي. زه انتظار کوم دا سینډ شي. ښه نو دوستانو دا سینډ شو. اوس به څنګه وکړو، دې نه به یو سکرین شاټ واخلو. سکرین شاټ مې واخیسته. راځم بیرته څنګه کوم د ویب سایټ ته راځم ملګرو. دلته به دا چټ آپشن کلیک کو. چټ آپشن چې م کلیک کړ، دلته به اوس مقابل شخص ته د دې عکس ولیږو چې یعنې موږ ته ډیپازیټ وکړو او دی خپل هم موږ ته دلته لیکلي دي وایي چې سینډ کوي موږ ته څنګه خپل د بایننس یو آی ډي. زه به اول دا سکرین شاټ ورته سینډ کړم دوستانو. سکرین شاټ چې ورته سینډ کو نو
دې نه بعد اوس خپله د بایننس یو آی ډي ورته څنګه کو سینډ کو چې تر څو دا موږ ته څنګه کې ډیپازټ وکړي ملګرو. نو زه پرېږدم دا سکرین شاټ ورته سینډ شي. نو دوستانو ګورئ ما خپل بایننس آی ډي هماغه یو آی ډي ولېږله ده ګورئ اوکې ویټ بیا صبر وکړو انتظار شه. نو موږ دلته پیمنټ وکړو اوس انتظار کېږو دا به موږ ته یو دقیقه کې پیمنټ وکړي. نو دغه هم دوستانو ګورئ د شخص ماته بایننس ته پیسې ولېږلې نو ماته بالکل ورسېدې. نو دغه و د می والټ کې د کار کولو طریقه او د نه د پیسو ګټو. ما د نمونې لپاره صرف دغه یو کوچنی ټرانزیکشن وکړو. نو انشاءالله وروسته به له دې تاسو ته په ټلګرام چینل کې خپل لوی ټرانزیکشن یې هم شیر کوم. نو تاسو هم پکې کار وکوئ او تاسو هم کولی شئ له دې څخه ډېر زیات عاید ترلاسه کړئ. نو دغه ګورئ ما ته ټرانزیکشن وکړو عکس یې هم راولېږه او زما بایننس ته هم ورسېدې.